ته د سمودي داسې موږ وینو چې باجوړ کې په مجموعي تور سره د جمعیت علماء اسلام اوټ انتهایی کم شوی دی، بلکې یوازې جمعیت علماء اسلام نه، د پیپل پارټي کو ګورو کده عوامي نیشنل پارټي وګورو، د جزیاکار دا وایي چې یاره په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام او د عوامي نیشنل پارټي 70% 80% اوټ چې کم دی دا کم شوی دی. وجه څه کېدی شي؟ آیا څنګه چې د عوامي نیشنل پارټي تنظیمي ناکامي ده داسې به حیثیت تاسو نه، ځکه حضرت تاسو کوم چې تاسو د باجوړ امیر یې، نو به حیثیت د باجوړ امیر به تاسو وایي چې تاسو هم د تنظیمي ناکامۍ د وجې دغه کمزوري شوی دی، ووټ کمزوري شوی دی که څنګه؟ اصل کې د دعوې سره زه اتفاق نه کوم. جی موږ دا و چې د جمعیت علماء اسلام اوټ سیوا شوی دی. یو زمانه چې داسې وه چې په باجوړ کې به موږ اوټ اخیسته په 2 حلقو باندې 3000 4000. جی د هغې نه بعد یو زمانه داسې راله چې زمونږ د اوټ تعداد چې دی هغه په 2 حلقو باندې هغه تقریبا 10-15 هزار ته ورسېدو. جی د هغې نه بعد بیا داسې یو مرحله راله په د تیر بلدیاتي الیکشن کې چې صرف په یو حلقه باندې منګه تقریبا 19-20 هزار اوټ واغشته. دغسې اوټ په هغه بل حلقه باندې زمونږ امیدوار نه و، ګنې دا به التم شوی دی. او زمونږ په دې وخت کې چې کم اوټ بینک دی او د اوټ شرحه ده په باجوړ کې هغه د 30,000 نه د 40,000 پورې ده. صحیح. نو زمونږ اوټ سیوا شوی دی. دا ټیک خبره ده چې پی ټی آی چې دا کم لهر راغې او یو جذباتي او هوایي شی راغې، نو هغې خو د مخې سره ډېر څیزونه وړي دي او ډېر لوی لوی طاقتونه یې د مخې سره وړي دي. نو د هغې د دې لهر نه جمعیت علماء اسلام هم متاثره شوی دی پردی کې. نو دلته هم داسې شوې ده چې خلکو کې هغه یو دغه راغې جنونیت راغې چې هغه طرف ته لاړه. نو نور زمونږ د اوټ شرحه چې ده هغه مخ په بره روانه ده. دویمه خبره دا ده چې موږ ته په دې اوس الیکشن چې کوم 2024 کې حالات خراب شو، دومره حالات خراب شو چې زمونږ خلاف په ټول باجوړ کې پمپلیټې شایع شوې چې تاسو به دوی ته اوټ نه ورکوئ، د جمعیت علماء جلسې له به نه ځئ، که لاړئ موږ پې دماکې کوو بیا به تاسو خفه نه وئ، او د دوی سره به په ګاډي کې یو ځای نه ځئ، د دوی سره به په جلوس کې یو ځای نه ځئ. دومره د خوف فضا چې قایم شي نو بیا به ته څنګه جلسه کې، بیا به ستا جلسې ته څنګه خلک راځي، بیا به ته څنګه کمپین چلې. نو موږ په 2024 کې د سره کمپین ونه چلاو، موږ په کورونو کې ناسو، خو د هغې باوجود د تحریک انصاف نه علاوه چې نورو پارټو څومره اوټ اخیستی دی، موږ د کور نه بهر وتلي نه یو، په هغه مقدار کې یا کم و زیات جمعیت علما مو اوټ اخیستی دی. نو انشاءالله د اوټ شرحه برابر انشاءالله. ښه جی حضرت به حیثیت تاسو یو عالم دین یې، نو د نن دور نوجوان نسل که موږ وګورو د ډېرو فتنو ښکار دی، ټیک ټاک دور دی، د سوشل میډیا دور دی، په هغې باندې چې کوم دی یو فحاشي ده، په ټیک ټاک باندې لا یو گیمینګ دی، ځوانان راپاسېدلي دي، پیغلې راپاسېدلي دي، یو فحاشي خورئ. دغه ځوانانو دغه پیغلو ته به تاسو به حیثیت یو عالم دین پیغام څه ورکوئ؟ اصل کې نوجوان چې دی دا د تمامو قوتونو د طاقتونو مجموعه ده. د سره جسمانی طاقت هم شته، د سره اعصابي طاقت هم شته، د سره دماغي طاقت هم شته، د سره ذهنی او عقلی طاقت هم شته. صحیح. او په ټول که تاریخ تاسو وګورئ په دنیا کې په انقلاباتو کې د ټولو نه غټ کردار نوجوان ادا کړی دی. نن د مغربي دنیا د کفري دنیا څوک چې د اسلام د خاتمې دپاره کوشش کوي، هغوی چې کمې منصوبه بندۍ کړي دي یا هغوی چې کم پلیننګ کړی دی، په هغې کې یو دا ده چې نوجوان د مسلمان سره، د اسلام سره، د مذهب سره د هغې رشته ختمول او خپلو صفونو کې هغه ودرول، دا د هغې یو منصوبه ده. او په دې حوالې سره سوشل میډیا، ټیک ټاک او دا ټول چې کم ذرایع دي دا استعمالیږي د نوجوان د خرابولو لپاره. زمونږ پیغام دا دی خپلو نوجوانانو ته، خپلو پیغلو ته چې موږ مسلمانان یو، موږ خدای منو، موږ قرآن منو، موږ احادیث منو. ټیک ده، زه نوجوانانو ته دا ویم، زه پیغلو ته دا ویم چې تاسو به حیثیت د لیډر مولانا فضل الرحمن مه منئ.
عبدالرشید ممنای جی بل لیډر ممنای جی یو لیډر کم سے کم اومنه چې باغی زمونږ د ټولو اتفاق دی چې هغه محمد رسول الله دی صلی الله هغه به حیثیت د لیډر اومنای بش. نو چې داغه کم تعلیمات دي داغه د ژوند کم سیرت او صورت دغه خپل کوي صحیح نو دا خو مونږ ته پیغمبري تعلیمات دي جی فحاشي عریانی جی لوفری جی دا هغه سيزونه دي چې دا زمونږ د اسلامي او د پیغمبري تعلیماتو خلاف دي جی. نو پکار ده چې زمونږ نوجوانان الکان پیغله د پیغمبر د سنتو سره جوړاو شي جی او د پیغمبر چې کم میشن دی دا غي د پاره د کارو کی نه دا چې په دنیا کې کم رستنی خلک راغلي دي جی. غیر مذهب خلک او دی هغه د ځان د پر آیډل جوړای نو په زیاده دی باندې محمد رسول الله د ځان د پر آیډل جوړول پکار دي نو دا مسله به کلیر دا واضحه د خبره پکې نشته